آیا په ژوند کې مو برکت غواړئ؟ په مال، کاروبار، معاش، خوراک څښاک او نورو برخو کې مو برکت نشته؟ یو اسانه حل لار لري. کورونو ته او ژوند ته د برکت بیرته راستنول 3 کارونو ته اړتیا لري. هر ورځ دغه 3 کارونه وکړئ. ډاډ درکوم چې برکت بیرته راستنیږي او له دغه لوی نعمته به برخمن شئ. ای هغه خویندو او ورونو چې د ژوند له ستونزو کړېږئ، دې کارونو ته جدي پام وکړئ او عملي یې کړئ. لومړی او تر ټولو مهم کار، هر سهار یوه پاڼه قرآن کریم ولولئ. 2 دقیقې وخت نیسي. که حداقل دغه کار هم نشئ کولی، نیمه پاڼه یا حداقل 10 آیتونه خو ولولئ. هڅه وکړئ د کورنۍ ټول غړي دغه کار وکړئ. دویم او مهم کار چې باید ویې کړئ، هر سهار حداقل یو حدیث مبارک مطالعه کوئ او مفهوم یې له خپلې کورنۍ سره شریکوئ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. رښتینی مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان له ژبې او لاس نه په امان وي. دا یو حدیث دی. د حدیث مبارک لپاره تر ټولو ښه معتبر کتابونه بخاري او مسلم شریف دي. پښتو ژباړه یې هم پیدا کیږي. ریاض الصالحین هم د حدیث مبارک یو معتبر کتاب دی. پښتو ژباړه یې هم پیدا کیږي. یو حدیث مبارک ته ولولئ او نور یې وتړئ، بس کفایت کوي. دریم کار، هر ورځ لږ تر لږه 100 وارې استغفر الله یا 100 وارې درود شریف ووایئ. که نور نشئ کولی، حداقل یو خو یې ووایئ، یا استغفار یا درود شریف لږ تر لږه 100 وارې. استغفر الله العظیم واتوب الیه څومره آسان کار دی. یا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید. ډیر آسان کار دی. ورځې فقط 100 وارې. که دغه کارونه وکړئ، په الله تعالی درته قسم کوم چې الله تعالی به مو په مال، په کاروبار، په معاش، په اولاد، په خوراک او څښاک او بالاخره په ټول ژوند کې برکت واچوي. هر هغه ژوند کې چې برکت وي ډیر دی، له امکاناتو ډک دی. هر شي کې چې برکت وي هغه که لږ هم وي ډیر دی، او هر هغه شي کې چې برکت نه وي که څومره هم وي په نشت حساب دی. ما هم له دعاګانو هیر نه کړئ. جزاکم الله احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمة الله